د افغانستان او تاجکستان د سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یوه طرحه تایید شوه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ډله ییز امنیت تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا د افغانستان او د تاجکستان سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یوه طرحه تایید کړه. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نورتلیو ویلي د دولتونو ترمنځ د طرحې دا مسوده د ډله ییز امنیت تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په پرونۍ غونډه کې تایید شوه او د تصویب لپاره به د غړو هیوادونو مشرانو ته وسپارل شي. د هغه په وینا د افغانستان او تاجکستان د سرحدي تحکیماتو لپاره د دولتونو ترمنځ دغه پروګرام د یو کال په موده کې بشپړ شوی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونه په ځانګړي ډول تاجکستان وخت نا وخت د افغانستان له سرحدي سیمو د ناامنیو د احتمالي خپرېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. تاجکستان له زیاتې مودې راپور لګوي چې د افغانستان له لوري د مخدره موادو قاچاق هم روان دی، خو طالبانو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به کوم ګاونډي هیواد ته ګواښ پیښ نه شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.